سلامونه دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. افغانستان د سریلانکا پر وړاندې په لومړۍ شل لوبه کې ګټلې لوبه بایلل. په دغه لوبه کې ابراهیم ځدران د لوبې ټاس وګټئ، په خپله د توپ اچونې پرېکړه وکړه. د سریلانکا لوبډلې په دغه لوبه کې یو ځل بیا ډېره زبردسته په زړه پورې توپوهنه وکړه چې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره په 19 اورونو کې 160 منډې جوړې کړلې. د 160 منډو هدف په تعقیب کې افغان لوبډلې ډېره خرابه ناکامه توپوهنه وکړله چې د نورو لوبغاړو په سوځېدو سره په 100 اورونو کې 150 منډې جوړې کړلې چې د افغان لوبډلې په ګټه. ابراهیم ځدران ډېره زبردسته په زړه پورې لوبه وکړله چې 70 تنه سوځېدلې منډې جوړې کړلې. داسې رحمان الله ګربز، عظمت الله عمرزی، کریم جنت، محمد نبي عیسی خیل، نجیب الله ځدران ټوله مکمله ناکامه شوله چې مکمل یې خپلې ویکټې سر په سر د لاسه ورکړلې. په دغه لوبه کې افغان لوبډلې نن ډېره زبردسته په زړه پورې ډګر ساتنه وکړله او ډېره زبردسته په زړه پورې توپ اچونه هم وکړله چې د افغان لوبډلې په ګټه. په توپ اچونه کې فضل حق فاروقي 3 لوبغاړي وسوځول، نوین الحق او عظمت الله عمرزي بیا 2 لوبغاړي وسوځول، خو نور احمد او کریم جنت بیا یو لوبغاړی وسوځوئ. په دغه لوبه کې د سریلانکا لوبډلې ډېره خوندوره په زړه پورې لوبه وکړله. هغه که توپوهنه وه، که توپ اچونه وه، که ډګر ساتنه وه، په درو واړو برخو کې ډېره زبردسته لوبه وکړه. په توپوهنه کې اسرنګا 70 منډې جوړ کړلې او داسې بیا په توپ اچونه کې بیا په تیرانه 4 لوبغاړي وسوځول چې ډېره زبردسته په زړه پورې لوبه وکړل او دغه لوبه یې هم وګټله. د افغانستان او سریلانکا ترمنځ دویمه نړیواله شل لوبه د یکشنبې په ورځ ترسره کیږي. خدای دې وکړي چې افغان لوبډله دغه دویمه نړیواله شل لوبه وګټي. افغان لوبډله په شل لوبو کې ډېره قوي او پیاوړې لوبډله ده چې نن هم ډېره زبردسته لوبه وکړله. په خاصه توګه افغان لوبډلمشر ابراهیم ځدران بیا ډېره زبردسته لوبه وکړله چې لوبډلمشري یې ډېره د ستاینې وړ ده. که غواړئ د کرکټ په اړه باندې تازه او مهمو معلوماتو څخه ځان خبر کړئ نو زموږ پیج په الو چینل سبسکرایب کړئ. د نورو تازه معلوماتو لپاره موږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.